افغانستان د ترقۍ او د آبادۍ په لور باندې خو خامو اورېدلي چې په افغانستان کې یو ستنه هم نه جوړېږي و ستنه جوړه کړې وه او بیا یې ګاونډ ته د سوري کولو دپاره لېږلې وه خو دا یو غلط کنسپټ یو غلطه خبره وه دا داسې یوه خبره وه چې په موږ باندې ځینې خلکو په زوره راتپله چې مطلب دا دوی ترقي ونې کوي او پرمختګ ونې کوي زموږ د ټولو ځوانانو په ذهن کې باندې دا ناسته وه خو الحمدلله دلته داسې خلک شته دی چې سرمایه ګزاري کړې ده هم په دې وطن کې چې دی خپل تولید دغه دی موږ لرو هم یې ګڼ شمېر ځوانانو ته د کار پیدا کولو زمینه برابره کړې ده زیاتره ځوانانو او ملګرو څخه زه اورم وایي په وطن کې چې دی پلازې جوړې شوې بلډینګونه جوړ شو نو وایي وطن ترقي کړی وطن ترقي هېڅکله په پلازې او بلډینګ سره نشي وطن ترقي په دغسې کارخانو سره کېدی شي هغه که وړی او که غټی هم پکې یو څو کسان مصروفېږي هم زموږ وطن خپل تولید لري دې ته موږ محتاج نه یو چې موږ د ګاونډ څخه صابون نه وړو پخوا به د ګاونډ څخه صابون نه تله اوس الحمدلله په جلال آباد کې موږ خپله کارخانه لرو دا چې دې سړي څومره سرمایه ګزاري کړې ده د کومه ځای کار شروع کړی ده چیرته رسېدلی دی راځئ د دې سره مکمل خبرې کوو دا صابون څنګه جوړېږي د دې سره هم غږېږو خو واقع درته ویم چې زه نن دلته موجود یم که نه دومره خوشحاله یم چې زه په الفاظو کې نشم اظهار کولی چې زه څومره خوشحاله یم او باید موږ خوشحاله شو موږ خو زیاتره خلک چې پیسې لږې پیدا کړو په 10,000 او په 20,000 ډالر باندې ځان خارج ته رسو یا زیاتره خلک چې په خارجي بینکونو کې پیسې ذخیره کړي او بیا بس د خیر خپل بستر ور وتړي لاړ شي والته بیا مصرفوي نه راځئ په دې وطن کې سرمایه ګزاري وکړو دلته وړې وړې کارخانې جوړې کړو هم په وطن ترقي وکړي هم زموږ دغه ځوانان چې بیکاري ده بېروزګاري ده دوی به هم په کار شي نو دې کارخانې مالک سره هم خبرې کوو نو د صابون د جوړېدو شروع لومړی د دې بوجو په دې ماشین کې همداسې ده که نه په دې ماشین کې دغه د بوجو مواد مکس کېږي څومره وخت یې ورچوئ یو ساعت دا چې دا مواد مکس کوي بیا دا مواد دغلته راغورځېږي چې څنګه تاسو ګورئ چې دلته پراته دي او بیا دې نه دا کاکا یې په بیلچه باندې ورچوي دلته دا صابون دلته ولې اچول کېږي دا بعضې وخت کې هلته خراب شي بیرته واپس راوړي بیا یې وباسي دې ځای نو زه به یو بیلچه مواد ور واچوم دغه د صابون کارخانه کې مې د خیره کار شروع کړ نو د دې ځینه چې کوم مواد راغسل کېږي دلته ور اچول کېږي او کوم صابون چې هلته خراب شي هغه هم راوړل کېږي دلته ور اچول کېږي چې دوباره بیرته جوړ شي راځئ دې خوا راځئ ها دا نو بیا هغه غټه ماشینري ده دا ماشینري دې د کوم ځای نه راوړې ده پاکستان نه راوړې ده دا ماشین به څو روپۍ قیمت ولري دا ماشین 15 لکه افغانۍ 15 لکه افغانۍ باندې دا ماشین شوی دی نو دغه صابون ټول په همدې کې جوړېږي چاقی کېږي دا چې څه رقم د نور جوړېږي راځئ ښه نو د هغې څخه بیا دا چاقی دغسې د یو خط په شکل باندې راځي او دا استاد یې بیا داسې نیم متر یې کټ کړی که نه ته استاد یې اصل استاد ته یې د کټۍ استاد دی نو تر هغه چې زه مې یو دانه ډېر ښه غوڅوي نو صابون دغسې راځي تاسو ګور دا خو ګرم هم دی که نه دلته یې غوڅ کړم ها ما خو غوڅ نه شو کړی نو مطلب دا دغلته دغسې غوڅېږي بیا دلته تاسو دا پټه وګورئ په دې پټه باندې ځي ها هغه چې کومه کټۍ کېږي بیا دلته راځي دلته نري نري سیمان دي دا یوه چکۍ به زه رابیله کړم دا صابون دی دا دی جوړ شو او دلته دا ځوانان ماشاءالله لګې دي دوی پیټینګ کوي استاده څومره وخت کېږي دې کارخانه کې کار کوي 10 کاله دې دلته کېږي پخوا چېرته دې کار کوم ښه نو مطلب دا که دغسې کارخانې نورې په دې وطن کې جوړې شي نو ستا په شان به ډېرو خلکو ته د کار زمینه برابره شي ښه نو دا صابون دلته جوړېږي او دوی په پلاستیک کې بندوي ځوانان لګېږي ښه دا له کاټن کې اچول کېږي ښه زه هم یو څو کاټنې ورسره ډکو کړي دغه زموږ دا ملګري یعنې یقین وشه په دې وطن کې
به یو ځل وایم چې موږ اورېدلي چې ستنه نه جوړېږي خو دغه دی اوس صابون هم جوړېږي او ډېر شیان موږ لرو دا د خوشحالۍ او موږ افتخاري دوی سره دغه دی یو ساعت دوه کار هم ورسره کوو بلکې په دې باندې باید هر یو افغان خوشحاله شي ښه دا دی کاټن ډک شو پخوا به په دې کاټون باندې لیکلي میډ ان پاکستان او میډ ان ایران اوس ورباندې لیکي میډ ان افغانستان یعنې د افغانستان خپل صابون الحمدلله الحمدلله څومره تاسو اچوئ 40 چکې دا یو چکې به څومره قیمت لري دا یو چکې دکانداران 60 روپۍ خرڅوي خو 60 روپۍ او کاټن موږ 350 روپۍ ورکوو 350 روپۍ کاټن ورکوي نو زما ملګري هم دغه دي را سره دي کلیوال صاحب دلته دی چې دا کارخانه ولته احساس دی وکړو سلامونه ولا چې په لیدو یې زه زیات خوشحاله شوم چې په خپل وطن کې او په افغانستان کې دغسې یو دغه مو د پرمختګ خوشحاله په دې شوم چې په دغه کارخانه کې اولس ځوانان مصروف دي او ماښام خپلې کورنۍ ته هم د خپل وطن تولید دی هم د خپل وطن تولید ګودوال صاحب کار خو دې شروع کړی دی والله ډېر خوند مې راکړ او ډېر د افتخار دی چې افغانستان کې او بیا خصوصا جلال آباد کې دومره یو غټ پرمختګ شوی دی چې د نورو ملکونو نه چې به صابونونه راتلل اوس په جلال آباد کې تولیدېږي او زه په خپلو افغانانو باندې غږ کوم چې دا ګورې خالص صابون دی ښه زبردست ده بالکل زه په دې فکر وم که دا صابون د ګاونډ څخه راځي خبر نه وم چې په جلال آباد کې جوړېږي د څو روپو نه دې شروع وکړه او څنګه د سره سوچ پیدا شو چې دا کارخانه جوړه کړي شروع هم تقریبا داسې ووایه چې د 2 میلیونه افغانانو شروع کړې وه اول سر کې او اوس خو زیات شوي دي او سوچ خو داسې پیدا شو موږ چې دا وطن کې روزګار خلک دي دا په کار ولګېږي اوس موږ خپله پکې یو روزګار روان دغسې د 100 لک افغانانو دی یعنې شروع وکړله او څومره وخت کېږي چې دا کارخانه دې جوړه کړه د دې تقریبا 15 کاله وشو 15 کاله وشو او یوازې جلال آباد ته صابون ورکوي که د افغانستان نورو برخو ته هم ځي نه ځي کونړ ته ځي لغمان ته ځي غزني ته ځي خوست ته ځي ماشاءالله ماشاءالله څو کسان در سره مصروفه دي 14 نفر دي ټول 14 نفر در سره په کار کې مصروف دي یعنې ستاسو د کارخانې د برکت دوی د حلال روزي د ګټلو زمینه ورته مساعده شوې ده نو چا سره خو چې دلته 100 لک روپۍ پیدا شي هغو سره دا فکر وي زه خارج ته وتښلا ته ولې لا نړې نو چې دلته خپل وطن کې کاروبار وکړي دا ښه راځي خارج کې به چې وکړي وطن ترقي کوي ورسره خپل بالکل روزګار د وطن د ترقۍ او د خلکو د روزګار او خلکو د کار زمینه برابرول او څنګه چې درته پکې پاتې کېږي که نه ښه دی ګزاره کېږي ورکې ښه څو قسمه صابون دلته تاسو جوړوئ موږ 2 قسم دا مارکه وپېژنې دا صابون هم د خپل وطن دی یعنې د خپل وطن تجار د خپل وطن کارخانه باید موږ او تاسو سپورټ کو او سپانسر کو استاد کې یو څوک غواړي چې تا نه صابون ویسي یا درنه مشوره غواړي دا خپل د موبایل شمېره هم شریکه کا 0 نو دا نمبر به زه په سکرین باندې مولیکم که صابون اخلی یا د کارخانې اړوند مشوره غواړئ دغه خدای خدمتګار مو په خدمت کې دی او دا زموږ د ټولو دپاره افتخار دی په هغې خلکو باندې مې غږ دی چې د افغانستان نه دي پیسې وړي دي په پردو بانکونو کې مذخیره کړي دي راشئ تاسو هم د دوی غوندې د دې وطن حق ادا کوئ دلته سرمایه گزاري وکړئ دلته د جوسو کارخانې دلته د صابون کارخانې دلته د شامپو کارخانې او دغسې ډېرې نورې وړې وړې کارخانې باید جوړ شي دلته 15 میلیونه نفوس ژوند کوي صابون ته ضرورت لرو رخ ته ضرورت لرو جوس کو یعنی هر برخه کې چې انسان ورته ضرورت لري ټول دا به ټول دلته خرڅېږي یعنی تا ته به اوله کې چې تا ویل زه دا جوړوم خلکو به څومره منفي مشورې درکړي خو تا یو اقدام وکړه نن دا دی تم خوشحاله څوارلس ځوانان پکې مصروفه دي نو که د وطن سره مینه لرئ دا ویډیو تر هغې چا ورسوئ چې هغه سرمایه‌داره دی که دا ویډیو ته شیر کې ځي شي هغو ته په ورځ کیدی شي او چا سره فکر پیدا شي او هغوی هم راشي دغسې یوه کارخانه جوړه کړي نو انشاءالله تعالی د افغانستان خلک پې وړي دي ښه ذهنونه موږ ته الله تعالی راکړي دي او که دغسې موږ کارونه وکړو زموږ وطن به ترقي کوي پرمختګ به کوي او بالاخره یو وخت به موږ په یو آباد او سوکاله افغانستان کې ژوند کوو مننه